علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې روغ جوړ او خوشاله به او د صحت په جامه به. ګرانو مینوالو، نن در سره یو ویډیو شریکوم چې په هغې کې به زه تاسو ته د ناز اقبال د لایف یعنې کې د هغې اباوټ به زه تاسو ته خبرې اترې کوم چې ناز اقبال څنګه دی فیلډ ته راغله او څنګه هغې خپل سینګینګ چې کوم دی شروع کړو. تاسو ته معلومه ده چې ناز اقبال یو ډېره لویه سینګره ده او هغه د سوات اوسیدونکې ده. هغه اول په ماشومتوب کې به د خپل ماما سره کېناستله او دغه رنګې د میوزیک شوق به یې کو. بیا د هغې نه بعد چې کوم دی هغه ورو ورو دغه رنګې پروفیشنل لایف ته راوتله او نن سبا هغه ډېره یو پروفیشنل سینګره جوړه شوې ده. خو ګرانو مینوالو، د ناز اقبال واده د چا سره شوی دی او دا چا ته واده شوه هغه هم تاسو ته موږ په دې ویډیو کې وایو چې جاوید پیزا چې د افغانستان اوسیدونکی دی او هغه به طبله وهله او د طبلې د وهلو په دوران کې چې کوم دی د ناز اقبال سره په یو کنسرټ کې چې کوم دی ملاقات شوی او هلته هغې سره خبرې اترې جوړې شوې. د هغې نه بعد هغوی دواړو چې کوم دی یو ځای واده وکړو، یعنې کې لو میرج یې وکړو. د هغې نه بعد به هغوی دواړو یو ځای کنسرټ یې کولی چې بیا څه وخت بعد جاوید پیزا پاکستان ته راغلی او ناز اقبال سره به په پاکستان کې یو ځای ژوند کوو. خو دلته بیا څه داسې مسالې جاوید پیزا ته راغلی چې هغه دلته په ژوند کولو باندې یعنې کې مجبوره شو او دلته هغه خپل سینګینګ او هغه خپل پروفیشن ته چې کوم دی دوام نشو ورکولی چې د هغې له کبله دلته ناز اقبال او جاوید پیزا خپل ژوند پرېښوستو او لاړه لندن ته. هلته ژوند شروع کو. ګرانو مینوالو، تاسو ته معلومه ده چې دلته د پښتو ډېرې لوی سینګرانې او سینګران موجود دي، خو هغوی ته داسې مسلې شته چې هغه دلته په ژوند کولو باندې په لایف تیرولو باندې هغه دلته لکه مطلب مسلې ورته پیدا کېږي، خپل زندگی نشي تیرولی. د هغې د وجې نه څوک انډیا ته ځي، څوک دوبۍ ته ځي، څوک لندن ته ځي، څوک امریکا ته ځي او دلته چې کوم دی دا د سینګینګ پروفیشن چې کوم دی هغه ورځ په ورځ باندې خرابېږي. نو ګرانو مینوالو، موږ د حکومتي وخت نه دا مطالبه کوو چې دلته څومره پروفیشنل سینګرز دي، که ناز اقبال ده، که ګلپاڼه ده، که کرن خان دی، نور کم خلک دي، پکار دی چې د حکومت د هغوی مسلو ته سنجیدګۍ سره وګوري او د هغوی دا مسلې حل کړي. ډېره زیاته مننه.